خپرونې زړونو مینوالو او درنو لیدونکو خدای دې وکړي چې تاسو د فری فایټ د لوبې هغه نمایشات لیدلي وي او خوند به مو ترې اخیستی وي او ترې وبریده مو فری فایټ لوبه ننداره کړې وي. نو دوستانو د شاهین فری فایټ کلب کې یم، دلته له دغه ځوان سره خبرې کوم. سلام شي. تاسو کیسه؟ مننه قربان. ستاسو نوم؟ نوم مې اصغر ځلاند او د فری فایټ په کلب کې د استاد صاحب رضوان صاحب شاهین سره د استاد شاهین سره د استاد څومره وخت کېږي تاسو؟ تقریبا مخکې چې په کمپیوټر کې کار کوم هغې وخت کې استاد زموږ سره په کمپیوټر کې استاد نو تقریبا 5 کالو پورې ما ماشینګري ورسره کړې. د هغې نه وروسته بیا موږ د خدای استاد مقام ته ورسوه. بیا موږ هم دغه فری فایټ رشته د کابل څخه په رسمي توګه راوړه. دلته په ولایت کې صاحب الله شاهین چې دی د فری فایټ مشر وټاکل شو او په دغه هغې نه وروسته بیا موږ فری فایټ کله چې رشته بدلېږي لکه تا وایي چې کوم پخوا کې به لومړی ورزش ترسره کوو او بیا مو فری فایټ پیل کړ، تغییر او تبدیل پکې رانغی او تاسو ته څومره صدمه ورسوله؟ که چېرته تاسو فری فایټ په څومره وخت کېږي چې پاتې شوي یاستئ؟ تقریبا موږ خو تقریبا به نیم 2 کاله تاسو کېږي چې فری فایټ لوبه کړې ده او 15 کاله مو کمپیوټر وکړه. که چېرته دغه 2 کاله تاسو کمپیوټر کړی باید ځان مو یو هدف ته نه وای رسولی؟ داسې ده که نه چې دلته ورزشونو کې زیات رسمي ورزشونه دي که نه توپیر کوي یو له بل سره. بله موږ چې په کمپیوټر کې کار کړی د هغه ځینې حرکتونه دي چې دلته موږ ته په کار راځي. اول ته موږ تیار جوړ شوي وو کله چې فری فایټ ته راغلو. که چېرته کمپیوټر کې چا کار کړی وي فری فایټ ته راشي نو د دوی لپاره ډېره اسانه ده، ولې چې هغه چوست وي، چالاکې وي او کار هم کولی شي. او دغه یوازې دا توپیر دی چې دلته فری فایټ چې دی په دې کې پرتاول کې دی، نیول کې دی. یعنې فری فایټ یعنې آزاده مسابقه بس فقط یعنې هر ډول جنس ده، ډګر ده، نیونه ده، پرتاونه ده، هر ډول کوم یا څه کار کوي نو تا ته خلاص دی. هر لوبه چې کومه ده دغه فاول لري یعنې غلطي لري. په فری فایټ کې دغسې کومه غلطي ده چې هغه نیول کېږي په د مسابقې په جریان کې؟ ولې نه سړی چې دی کله مسابقې ته چې وځي په هغې وخت کې باید د دماغو څخه کار واخیستل شي. ټول تیزي نه ده مهمه چې یوازې تیزي مهمه ده چې بس تیزي نه فاول څه یادوم بالکل لکه فاول صحیح شو. فاول چې دی یو بیضه ده چې بیضه فاول دی او بل د څټ د ملي تیر چې دی دغه فاول ده. دغه ته وال دلته نه وال نیول دا داسې نه لکه د ملي تیر چې دی هغه خو نه نیول کېږي. بیضه چې ده هغه بیا شاید داسې خوش مړی روانه خوشحاله به اوسېږي. کومې لوبې مو کړي دي د فری فایټ په برخه کې؟ ول نالو لوبې مې کړې دي. موږ ته چې استاد کله مقام ته ورسېدم مخکې چې وو دلته موږ په اوس کې موږ د چا کار نه کوو. ولې چې زه خپله که درته ووایم چې ما دومره تمرینات ترسره کول په هغې وخت کې که اولمپیک ته به لاړو، که چېرته مو منډه وکړه، که چېرته بل استاد سره کوو موږ ته کار هېڅ نه کېده. اوس ډېر شکر دی، شکر الحمدلله چې موږ د خپل استاد مقام ته ورسېدل. هم تر کابله نه ده خو پرېږده چې موږ به انشاءالله په نړۍ په سطحه کې کېږو. کابل کې مو لوبې دویم مقام مې راوړی. څومره وزن؟ په 3 څو لوبې؟ 3 لوبې مې کړې دي. دغه کې مې 2 ګټلې دي، یو لوګاری و هغې نه دې ته لوبې لرولې. داسې و چې زه مسابقه کې ولګېدم نو بیا عمرې زیاتې شوې نو مجبور وم چې که نه څومره خفه کېږي کله دې وویل؟ نو خدای شته والا چې سړی خفه کېږي زیات، ولې چې دغه د خوست ویاړ دی، دغه د ځوانانو ویاړ دی. او بیا چې موږ هلته ځو موږ باندې دلته نور ځوانان ویاړ کوي. باید د دوی هغه ویاړ چې دی د دوی هیله چې دغه باید موږ ماته نه کړو. نو د دې په خاطر موږ باید ښه فایټونه او ښې مسابقې ترسره کړو. سمه ده، ډېره مننه. وروستۍ خبرې یو ورزشکار باید څه ډول خصوصیات ولري تر څو ځان ته لوړ؟ ولې نه خصوصیات ډېر مهم دي.
تر ټولو اول چې دی په ورزشونو کې اخلاق ډېر مهم دي چې باید اخلاق ولري. که چېرته د اخلاقو نګاه نابرابر وي نو کولی شي چې استاد باندې هم ګران شي، د شاګردانو باندې هم ګران شي او په ښه توګه تمرین هم ترسره کړي. د استاد خبرو ته چې وګورئ سیار وخت به کامیابه وي. که چېرته مثال اخلاق ونه لري، بیادبه وي، بیا نشي کولی چې په مخ لاړ شي. او بل دا چې مهمه دغه ده چې ورزش چې دی په اخر کې زه یو پیغام لرم چې ورزش ډېره بدني ګټه چې د انسان ته رسوي، د ظاهري بڼې او که داخلي بڼې. نو دلته نو چې ورزشونه کېږي واقعیت چې ډېری تاسو وګورئ څومره شاګردان به دلته موجود دي، د شهید روحونه همداشان د نورو بدو اعمالونو نه بیمنه دي. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. د ورزش خپرونې زړونو مینوالو په شاهین فری پاینټ کلب کې پاتې کېدو نمایشات کړو، بېرته بیا هم راګرځو. ورزش خپرونې زړونو مینوال او د نننۍ خپرونې ګلابونو لیدونکو په فری فایټ کلب کې پاتې کېږم. شاهین فری فایټ کلب کې شاګردان دي، تاسو وګورئ دوی یو لباس نه لري ځکه چې دا فری فایټ لوبه ده او د دغې پوښتنه به بیا دغه ځوان چې ولې یو ځانګړی لباس نه لري او د دغې لوبې په اړه به یو څو مختصرې خبرې وکړو او د ژوند په اړه به هم په ورزشي ژوند به هم خبرې ولرو. له موږ سره به اوسېږئ درنو دوستانو. دغه ځوان ستاسو نوم؟ امان الله مستعد. امان الله مستعد. څومره وخت کېږي چې فری فایټ لوبه ترسره کوئ؟ تقریبا یو کال کېږي د فری فایټ لوبه کوم. 3-4 کاله مې مخکې باډي بیلډینګ باډي بیلډینګ 4 کاله 3 کاله کړی مخکې پاتې شو. ښه، بیا د پاتې شوی ځینې مشکلات خو ستاسو پاتې شوي. سمه ده. او فری فایټ ته څنګه راغلې؟ فری فایټ لوبه داسې وه چې ازاده لوبه وه، دا چې په خوست کې نه وه. ما غوښتل چې فری فایټ وکړم خو په خوست کې نه وه. استاد سیدالله شاهین وکولی شول چې د کابل څخه فری فایټ راوړي او ما معلومات ترلاسه کړل چې شاهین فری فایټ کلب دی، هغه فری فایټ دی. زه راغلم دلته مې فری فایټ کې د استاد سیدالله شاهین تر څلورنې لاندې تمرینات شروع کړل او څه موده وروسته بیا کابل ته لاړم. هلته مې میډال مبارزه وکړه، میډال مې وګټه. خو دا چې وروسته مخکې لاړم کمربند باندې مبارزه وکړه. لومړی ځل و چې خوستی زیل ته په کمربند مبارزه کوي، ما مبارزه وکړه خو مې نشول کولی چې مبارزه وګټم. راتلونکي دغه د میډال مبارزه او د کمربند مبارزه دغه مې په فری فایټ کې نوي نومونه واورېدل. دا چې زه د ورزشکارانو سره ډېر پاتې کېږم او ډېر پاتې شوی یم. د میډال مسابقې له کومو ولایتونو سره مو وکړې؟ هغه چې دي که نه د میډال مبارزه هغه هم کابل کې وې، د ټولو ولایتونو په سطحه وې. هغه د کمربند چې و هغه بیا کابلی و. لکه د میډال کوم ډول میډال؟ میډال د سرو میډال دی، هغه وړکین دي. هماغه میډال یو په ټول افغانستان کې یو میډال و، هغه ته و؟ نه میډالونه ډېر و، دا چې خپل وزن کې مې وګټه. همدا خبره ما غوښته چې TVP صاحب ډېره مننه. او بیا راځو د کمربند مبارزې ته. دا کمربند مبارزه چې ده د تېرې مبارزې ته لږ سخته ده، جدي ده. لکه البو هر شی پکې خلاص دي، ازاده مبارزه ده. مقصد سینیر کسان پکې لوبېږي. البو څه معنی؟ البو زنګونیا د هغه ځای هر رقم ته مبارزه ازاده او مقصد آزاد وال هر څه پکې. کله چې لوبې ته سړی کوزېږي فری فایټ امکان دی ولري چې ډېر خطرناک ځای ته ورکېږي البته که نه؟ خدای دې دغسې ونې کې ژوند ته لاس ورکړي. کله چې لوبې ته کوزېږي کوم ضمانت غواړي نه یې غواړي؟ ضمانت یو نه دوه نه درې به ورکوي. ضمانتونه غواړي، ضمانت غواړي، ښه څه یې غواړي. دا چې ته ورځې په خپله خوښه ځې هغلته لوبه کوې، که دې ګټله که دې بایلله، که خوږېدې او که خوږوله. واسیت کې هلته چې کله ځې البته چې ګوته به لګوي. نه مقصد بیرته په راتللو باندې که نه؟ ځکه چې فری فایټ هغه یو قسم لوبې دي اسم خاردار که نه؟ مغه فری فایټ که نه مغه فری فایټ لوبې دي. دغه شی کې دي لوبې کړي؟ البته چې دوه مې کړې دي. پروفیشنل لوبې مې دواړه دوه په کپس کې کړې دي چې یوه د میډال او کمربند. ښه دواړه کپس ته چې داخلېدل څه فکر کوي؟ دا چې لومړي ځل داخلېدم لږ مې ویره درلوده خو ډېره نه. داسې نه چې مړ شي؟ نه د مرګ خبره دی، خو دا چې ما ته مې استاد ډېر څه زده کړي وو، استاد مې را سره خولې تویې کړې وې. بس د هماغو خولو برکت و چې ما هم په زړه کې دونه ویره نه درلوده.
نه چې قفس خطرناک دی. او که نه قفس رښتیا خطرناک دی. کله چې جیل ته دننه شي بیا کوالم پکې بیا بېله خبره ده. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. کور د آباد چې راغلئ او له موږ سره مو خبرې وکړې. درنو او نازولو اورېدونکو د فري فایټ همدغه کلب کې پاتې کېږم او اوس ته خبرې ښاغلي شاهین صاحب ته رسېدلي. ده سره به د فري فایټ عموما موضوع خبرې وکړو. څه ډول لوبه ده، څه ډول ترسره کېږي، کومې لوبې لري، په کال کې په افغانستان کې څومره لوبې ترسره کېږي او زموږ د خوست نفوس پکې څومره دی او د دې تر څنګ نورې پوښتنې به هم له استاد شاهین صاحب څخه وکړو. بیا د خپرونې پای شېبو ته کېږو. له موږ سره واوسئ، ځو د فري فایټ شاټ ورزش خپرونې ستوري مینوال. مخکې مې په لومړي اناونس کې ویلي چې استاد سره به خبرې کوو. دا چې په خوست کې د فري فایټ د فدراسیون رئیس هم د مشري پر غاړه لري. د ده سره د فري فایټ لوبو، د فري فایټ په پرمختګونو، د فري فایټ په شاګردانو، د فري فایټ په کلبونو چې په خوست کې شتون لري، په ټولو خبرې کوو. له موږ سره اوسئ. استاد به سره شي. مننه، قربان، خوشحاله اوسئ. استاد لومړی به شاګردۍ له کله چې شاګرد لومړی شاګردۍ ته چاته تمرین کې په داسې وخت کې چې ورته ورسېږي شي په داسې ماحول کې په داسې وخت کې مو ورزش کړی دی چې هغه ډېر کمزوری اقتصاد تلفونې د هغوی وخت غریب وخت او وخت کې مو په خیز کې تمرینات شروع کړل چې په خیز کې درې استادونه وي چې یو فیصل استاد او چې یو سلیم استاد و د کمپیوټر استاد و چې یو مرول استاد و چې دا مرول استاد ډېر مهم استاد دی. استاد هم ډېر شوی دی، احترام ورته لرم. په یو وخت کې بیا مو تمرینات شروع کړل د فیصل استاد د سلیم استاد سره. هغه وخت کې تمرین کړل د سلیم استاد بیا د ډېرې زه به داسې یوه کهاني ته وایم چې دا شي ته یود یا نه وي دا سټیډیوم سره چې د اوس کې ویلو یا کلب کې لرو دا کې یوه د ګډرې په حصه وه. د سیمټې ګډر کې جوړول په دې کې سالم استاد فیصل استاد په دې کې د ورځنی چار کړه وزګار د پاس کې وخت بیا تمرین کول. دا فیصل استاد څخه خپل مواز استاد ډېر بریالی استاد. کله چې یو شاګرد کلب پرېږدي سبب یې څه چې کله یو شاګرد کلب پرېږدي خو یا د اقتصاد طرفه کمزوری شي یا د نورې مشکلاتو په اساس یا نن سبا موږ جامعه کې ډېر د جامعه کې د چاپېریال کې داسې یو بد مرض خور دی چې نشاط ډېر د کامو ځوانانو په نشاط هېڅ بېلاره نه ده. زه یې هغه سړي دوست دی چې هر وخت یې پوره یو چا ته چا سلیم بدن ولړزېږي هغه د دوست دی چې په خپل ټیم دې ته وایي چې کلب کلب شه. هغه د ذهن چې بیخمان دی چې ته وایي چې نن کلب ته ما څه ثبوت درلود چې که ته 2 ورځې د کلب نه پوښتې ما اتلس کالونو کې مو نړیوال یاره خارج ته نړیوال سفرونه خو دې کړي ځکه چې په وخت کې دومره اقتصاد نه و، دومره ورزش ته چا پام نه و، دومره پرمختګ هم نه و لکه د نن سبا چې پرمختګ دی یا د نن سبا وخت کې خلک اقتصاد ښه دی، عادي شاګرد هم ښه دی. په وخت کې اقتصاد کمزوری و ځکه چې غریب وخت و، ځکه چې موږ خپله د میاشتې 70 روپۍ فیس مو د کلب پرې کولو 70 روپۍ نه پیدا کړو، یعنې دومره کمزوری وخت و. د هېواد په سطحه لوبې ترسره کړي؟ ها ولایتي لوبې هم کړي دي، په کابل مرکز کې هم کړي دي او ګردیز پختیان هم کړي دي، آیا په کندوز هم کړي دي، امسادان هم کړي دي. هغه د خپل واس مطابق د هغې وخت مطابق لوبې هم کړي دي. فري فایټ لوبه چېرته پیدا شوې ده؟ لومړی بنسټګري څوک دی او هېواد یې کوم ځای دی او په دې ترڅنګ کې د فري فایټ د لوبې کولو طرز څه ډول دی؟ ها پوښتنه د فري فایټ یوه ازاده لوبه ده، ازاده مبارزه لري، ازاد تمرینات کې دي. په ټوله نړۍ کې نن سبا ډېر رشد کړی دی، ډېر پرمختګ یې کړی دی، خصوصا په افغانستان کې چې ته وښیم فري فایټ ډېر په مخ لور دی. ځوانان ډېره مینه ورسره لري. په کم وخت کې په دا کوس کې زه ځای قسم آیا 5 شپږ 8 کلبونه فري فایټ لري چې دا په ډېر کم وخت کې د فري فایټ رشد وکړي. د نورې رښتینه ځای چې په خوست ولایت کې د فري فایټ سرچینه له کوم هېواد اخلي او سرچینه د روسیې نه هم اخلي. د روسیې نه اکثره سرچینه د روسیې نه وایي د فري فایټ وتلی د روسیې نه دی.
نوره نړۍ ته تقسیم شوی دی هر نړۍ کې مثال په خوست کې د پریپاید موږ کله دلته راوړو یا دلته د پریپاید کلب جوړولو چا پېژندم نه چې پریپاید څه شی دی او پریپاید په کم وخت کې د یو نیم کال کې دومره رشد وکړو چې هر څه پریپاید دی یو فایټر باید د لوبې په میدان کې کومو برخو کې زیات یو فایټر کولی شي چې میدان ته کله جګېږي سل په سل کې ذهن باید جوړ کړي که د چا ذهن صحیح وي ذهن کنټرول وي نو په شا چې دا بار دی یو سل په سل کې حوصله ولري حوصله د میدان غوټه حوصله یې چې مزیر پلور هغه دی چې حوصله ولري ولوزغني پریپاید چې دی ټول چانس دی ځکه چې پریپاید 12 برخې دی پریپاید بوکس کیم بوکس پلوري آزاد مبارزه علاقات د ټول په پریپاید کې لیکس دا آزاد مبارزه لري سخت مبارزه اماتور لري پروفیشنل لري د مبارزه آزاد مبارزه آزاد تمرین دی دې پورا باید کسړی یو سړی مهم پلوونی مهم فایټر هغه دی که بوکس ټیک جوړ کی باید لګت جوړ کی که لګت جوړ کی باید البو جوړ کی البو جوړ کی پلوونی باید جوړ کی پلوونی نه ذهن باید جوړ کی مهم ذهن دی څوک چې ذهن ولري تجربه ولري خبر تیزونو په کول په پریپاید کې د تاوان سره تیز تلل یو په پریپاید کې نه په هره رشته کې تاوان سره حوصله ولزغمل حوصله تجربه وخت زمان دی تیزول زی د داسې کې تیزی وکړه کوم زی د کنټرول د آرام د ازي کې دی پالو شه بلشوي د پریپاید لوک ټایم لري د کار سره کې ته چې کوزي پریپاید ټیم لري د هر مسابقه راون لري 3 راون لري زر راون 15 منټه یو راون لري چې په دې کې یو منټ یا 2 منټه سیاله کوي 4 منټه راون ادي میدان دی فایټرونه دی قوت دی قدرت سره مطابق راونونه جوړي چې آیا یو داسې فایټر وي چې کله شي ډېر راونونه نړیواله سره تیز مې اکثره دی پریپاید راونونه چې دی کمتري نامو ولا چې 3 راونونه تر سره رسیږي کني اول راون دویم راون کې عارف دی باندې دغه چې د مسابقات آزاد دي تیز دي ډېر کم فایټرون په تکي کې چې 3 راونه وځي کني ټول فایټرون چې بریږي متوي اول راون دویم راون ایماندار څومره پرمختګ ویني د پریپاید په برخه کې الحمدلله ټول ځوانان ماشاءالله به ښه زه کا داس وایم چې یوه داسې تجربه تعجب خبره دا ده چې موږ کابل کې د شپږ ولایتي او د کابل مرکزي ټیمې یو فاینل لرلو د پریپاید په سازمان کې د دې ته موږ د خوست نه 3 شاګردان او د کابل د پختیان نه د ګردیز نه 15 شاګردان راغلي سره چې لاس ولدي د پریپاید تمرینات هم کوي لاس ولې په پریپاید کله چې د پریپاید آزاد مبارزه کپس ته داخل شول او 15 سره ګردیز موت شو چې کله موت شو مو چې کله د 3 شاګردان د خوست رنګ ته داخل کا رنګ د خپل د کله یو عارف یو فایټر رنګ ته داخلي د رنګ خپل او مسابقه چې کپس ته داخلي او بیا چې کله په کپس کې کپس ولې لګوي او کپس د پریپاید رنګ کله چې کپس ونه لري پریپاید آزاد مبارزه د کپس په شکل کې ځکه چې دای دی بنسټ کپس سخته مسابقه د کپس او دای چې د کپس ته دواري کون سره چوي د کپس په خپل یو مسابقه کله چې د کپس کې دواري سره مسابقه کوي نرخوست وکولای شول چې په دا شپږ ولایتي کې اولین مقام خوست دی د زار مډال کو 15 سنیو پیواری د مخې لري دا خوستي ځوانان دي د خوستي نه کلخان هیڅ نه زه فخر په کوم افتخار کوم چې څیخ کور وي ته په شش خوست کمزوري نه او نو په خستول ځکه کوي وخت خوست ولایت کې کوي وخت چې په وخت ولا په وکول کې د بازو د لوب کاوال مقام خوست لري او ګردیز په لاس کول کې موتیږي ویم مقام تسي د زیات د خستول کوي نه مونږ غواړو چې خستوالون دي نه په شش ولایت کې صدقه خارج صدقه مبارزه وکړي زه په دارتلون کې د اختر نه بعد مونږ په خست ولایت کې د خست ولایت په دی ولایتو مبارزه آزاد دي کپاس دا ټول خستول ته ځي چې خصوص ولایت کې آزادانه ډول د پریپاید آزاد مبارزه خصوص ولایت کې قرباني ټول ولایتونه په خصوص نه دي پریپاید مبارزه ان شاء الله الرحمن د اختر نه بعد موږ د مسابقې قبل نه لري د ځوانو موږ بل ځل ډېری څنګه لرم د پریپاید مثال په پرم کې څنګه لرم دای کې څنګه لرم
او په داخل مرکزي کې څانګې لرم. دا مو په میاشت کې یوه جمعه زر ټیلوم د مرکزي کلب د پریپایډ فدراسیون ته. دلته د خپل منځ کې دوستانه موسیقي کې او دوستانه لوبې کې او یو بل دا د دې د پوره ډېره تجربه. بل مو ته په هر کلب کې په هر استاد سره شاګرد جوړېږي چې مثال د مامور استاد سره زه یو تکړه شاګرد لرم، ادریس استاد سره زه یو تکړه شاګرد لرم، اصغر استاد سره د کونډې کلب نشي دی چې د سره زه یو تکړه شاګرد لرم. نو د شاګردونو پته مو د دې تمرینات سره نور دماغ ذهن فکر نور هم جوړېږي. دی چې ذهني کړي کېږي شاو کې یو دو چند لري اضافه کېږي او بل دی بلدېږي او سبا کې پر چرېنګ ته یو شاګرد چې کېږي یا پرېږ مبارزه کې دی ته عادي دی. مننه ډېره مننه. درنو نازولو اورېدونکو د ورزش خپرونې سروری مینوال، دا ورزش خپرونه چې ما سروری د شاهین فریفایډ کلب کې درته برابره کړې وه. تر بلې بیا چې له داسې خپرونې سره به راځو تاسو په لوی رب سپارو د سوپر او سرلوړي افغانستان په هیله. تل دې وي افغانستان سرلوړی دې وي.